طالبان هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال شوی د اړیکو پراخولو هڅه کوو. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو حکومت هند سره د سوداګرۍ د ودې لپاره هغه هوایي دهلیز بیا پرانیستی چې په 2019 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني حکومت بنسټ ایښی و. د طالبانو چارواکي وایي له دې لارې ځینې توکي هندوستان ته هم رسیدلي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په وینا د دوی حکومت د یو تړون له مخې له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراخولو هڅه کوي. ښاغلی جواد وایي په دې وروستیو کې له هند سره یو تړون لاسلیک شو چې له مخې به یې موږ وکولی شو د هوایي دهلیز لارې سوداګرۍ ته وده ورکړو. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.